الله تعالی وایي هغه څه مه تعقیبوئ چې پرې پوهه نه لرئ. بېشکه اورېدل، لیدل او زړه فهم او فکر ټول د هغو په اړه حساب ورکول کیږي. او مه تعقیبوئ هغه څه چې پرې پوهه نه لرئ. الله سبحانه وتعالی انسانانو ته امر کوي چې د بې علمۍ یا ګمان پر بنسټ عمل ونه کړي. په دې کې د شرک بې ځایه عقایدو، غلطو خبرو او داسې کارونو مخنیوی شامل دي. اورېدل، لیدل او زړه د مسؤلیت لاندې دي. اورېدل انسان د هغو خبرو لپاره مسؤل دی چې اوري. لیدل انسان د هغو شیانو لپاره مسؤل دی چې ویني. زړه انسان د خپلو فکرونو، نیتونو او عقل په کارونو مسؤل دی. یعنی نه یوازې عمل بلکې د علم او پوهې پرته د حواس کارول هم مسؤلیت لري. د دې آیات څخه باید زده کړه وکړو چې مخکې له عمل کولو هر څه په پوهه او فکر وڅېړو او د بې ځایه خبرو یا کارونو د تعقیب نه ډډه وکړو. خپل فکر، لیدل او اورېدل په ښه او سم کارونو ولګوو، ځکه ټول حساب ورکول کیږي.